السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، زم ستاسو ملګری ستاسو ورور عبدالقدوس وفا یو ځل بیا تاسو سره مخامخ د یوټیوب چینل نه. زما نوی نظم به انشاءالله یوټیوب چینل ته ریلیز کیږي، روزي به او عنوان یې داسې دی چې راشه زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، راشه زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بدشهي وګوره. او د دې شاعر د جناب نه معلوم شعر لیکل دي او زما کوم د خپل یوټیوب چینل دی لایک هم کې، سبسکرایب هم کې. ABDULQUDSS سپیس WAFA وفا عبدالقدوس وفا په نامې باندې کوم یوټیوب چینل دی دا زما خپل دی، لایک هم کې او سبسکرایب هم کې. مخته هم شیر کې نورو ملګرو سره. ډیره ډیره مننه، ډیره ډیره شکریہ، والسلام. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. صدا پدا ژوند تیراوي بس چا نه هیڅ نه غواړي، صدا پدا ژوند تیراوي بس چا نه هیڅ نه غواړي. دی درویشانو شاهانو ملنګي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. یو چاپس پکوس پور وستا یلکس د پارا، یو چاپس پکوس پور وستا یلکس د پارا. نن د هغو خلکو جانان تا بهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. دلو گیمړيږي خدا سوالا د دې نه جوړيږي، دلو گیمړيږي خدا سوالا د دې نه جوړيږي. حد او انجام دراسي دلی عاشقي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. مانا معلوم شاعر هم داسې خلک خوښيږي، مانا معلوم شاعر هم داسې خلک خوښيږي. ورته مې وکړه زړه په مینا شاعري وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. رشا زمونږ د طالبانو زندگی وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره، بغیر د تخت خدای ورکړي بادشاهي وګوره. دا خپل ورنګي نظم وړاندې کیږي په आवाज د ستاسو ګران رور عبدالقدوس وفا. ریکارډینګ الساکب اسلامي سټوډیو کوهاټ شهر. پروپرایټر جناب قاری محمد عثمان ثاقب.